د ملي بیرغ ورځې ته د دوه وتلو افغان سندرغاړو نوې سندرې سلام درنو لیدونکو ستړي مشئ. له افغانستانه بهر ګڼو افغانانو پر خواله رسنیو نن د جولای 29مه د ملي بیرغ ورځ داسې مهال لمانځي چې په کور دننه یې لمانځلو ته اجازه نه ورکول کیږي. د افغانستان پر ډول شوي جمهوري حکومت څو کاله وړاندې د زمري 9مه د جولای 29مه د ملي بیرغ ورځ نومولې وه چې په بېلابېلو بڼو لمانځل کېده. تازه د همدې ورځې د لمانځنې په پار د افغانستان د دوه وتلو سندرغاړو میګا خان مقری او جاوید امرخیل سندرې ویلي چې ډېرو مینوالو یې پر خواله رسنیو شریکې کړي دي. د ښاغلي مقری د درې رنګه سندره چې د یوې غونډۍ پر سر ریکارډ شوې ده، لومړی بیت یې له سره راشین کېږم زه بیا راپورته کېږم دی. ښاغلي مقری په خپله سندره کې د ځینو هغو مینهوالو ویډیوګانې او انځورونه هم کارولي چې د دې سندرې لپاره یې ورستولي دي. نوموړي د BBC حافظ الله معروف ته وویل د دې سندرې موخه دا ده چې بیرغ وستایو. اوس بیرغ په زوال کې دی، خو هغسې چې په شعر کې مې هم ویلي دي په زړونو کې درزیږي او ورکېږي نه. د دې سندرې شعر میرخان مقری په ګډه له عصمت الله همدرد سره لیکلی دی. د افغانستان د بل وتلي سندرغاړي جاوید امرخیل نوې سندره درې رنګه ملي بیرغ نومیږي چې شعر یې هم خپله لیکلی دی. د ښاغلي امرخیل سندره په دې بیت پیلېږي چې موږ به یې بیا وطن ته وړو د باتورانو دی، درې رنګه بیرغ د افغانانو دی. د ښاغلي امرخیل په سندره کې د شعر په ژبه د افغانستان د ملي بیرغ د درې واړو رنګونو معنا راوړل شوې ده. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د ملي بیرغ لمانځل بند شول او پر ځای یې طالبانو خپله سپینه جنډه پورته کړه. د طالبانو حکومت کو څه هم په رسمي ډول د ملي بیرغ د بندېدو په اړه څه نه وایي، خو دا وروستیو کې د طالبان دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد په یوه مرکه کې ټینګار کړی و چې د ملي بیرغ په څیرو مسلو باندې اوس بحث نه کوي.